د مارونینو د کرکټ ملي لوبډله د تمریناتي کیمپ په مخه هندوستان ته روانه شوه. سلام او مینه خوږو کتونکو، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. ترکزیان صدیقي ستاسو په درنه خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به وئ. پرون د افغانستان د مارونینو کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالۍ او د تیاریو په مخه هندوستان هیواد ته روانه شوه. دغه لوبډله به د جولای میاشتې له 11 نیټې څخه تر 13 پورې په یاد هیواد کې تمرینات ترسره کړي. تر دې تمریناتو وروسته به لوبډله د اګست میاشتې په لومړۍ نیټه انګلستان هیواد ته په نړیوال جام سیالیو کې د ګډون په موخه سفر وکړي. د مارونینو نړیوال جام سیالۍ چې د اګست په 16 نیټه پیلیږي، پر افغانستان سربیره به پکې انګلستان، هندوستان، پاکستان، بنگلادیش او زیمبابوې لوبډلې هم ګډون ولري. د مارونینو د ملي لوبډلې د دې تمریناتي کیمپ په ترکیب کې احمد الله احمدزی، شفیق الله صمیم، نبی الله نبی، عبدالله لیوال، حزب الله، عبدالله جبارخیل، صفت الله، فرید شیرزاد، محمد اشرف، حسین الله، سمیع الله، عبید الله اکبری، جمیل شاه مندوزی، قدرت الله، نثار احمد، نظر محمد، شعیب محسن، طفیل، زبیر زدران او شیرین آغا شامل دي. نو دوستانو، که ستاسو په نظر کې داسې یو کوم لوبغاړی چې تکړه لوبغاړی وي، هغه د کرکټ بورډ څخه پاتې ده، نو لاندې په کمنټ کې خپل نظر را سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.